د اوبو څپو به بیړۍ کله داسې په یو طرف کړه، تا به ویل چې چپه شوه. هیڅ نه پوهېدو چې څه وکړو. له توپان سره بل دا غضب و چې باران هم پیل شو. داسې باران چې موږ په لومړي ځل لیده. په بیړۍ کې د رخت څخه جوړه شوې کوټې د باران تاب نه لره. ټوله لمده شوه. د هر یو له یخنۍ څخه غاښونه کړپېدل. دومره مو کړای شوی چې په یوه لویه رسۍ مو سره نورې کمبلې وتړلې چې لږ د باران نه بېغمه شو. د ماترو قهوه مو بیا په ډېر تکلیف سره ګرمه کړه. فرینډز وویل خدای پوهېږي چې بیړۍ مو په کومه وړي. کوم 3 ساعته توپان او باران همداسې روان و. کله چې لږ کم شو نو بیړۍ مو په ډېر کوښښ سره د خپل منزل په طرف برابره کړه. نیمه شپه وه. په اسمان کې ستوري راښکاره شول، خو بیا هم په اسمان کې ځای ځای وریځ وه. نه پوهېږم چې موږ توپان څومره په مخ وړي وو. دومره پوهېدو چې مخکې مزل یې راته بې ګټې کړی و. له ډېرې یخنۍ سره د راشپیل وهلو ته کېناستم. جان له تمباکو څخه سګرټ جوړاوه. د یوه هم په وس کې نه و چې له یو بل سره خبرې وکړي. لکه په موږ چې قیامت تیر شوی و. د باران اوبه په بیړۍ کې جمع شوې وې او ایښې هګۍ یې په سر تاوېدلې. بیړۍ بیا هم خپل منزل ته ورنه وه ورسمه شوې. شپه هم لکه زموږ سره چې ضد کوي په کرار کرار ووته. د ختیځ له خوا نرۍ څېره راښکاره شوه. ایله وپوهېدو چې موږ په کوم طرف روان یو. همدغه شکل په کرار کرار لویده او د سمندر رنګ یې سور واړاوه. د قطب نما له رویه مې بیړۍ برابره کړه. لامده کالي مې لمر ته وغوړول. لمر موږ سره دا مرسته وکړه چې کالي یې راوچ کړل او د شپې یخنۍ یې راختمه کړه. د ماترو خوارکي شونډې شنې اوښتې وې. جان راته وویل لکه چې د سمندر قیامت په تمامېدو شو، خو هغه جزیره راونه رسېده کومې چې په منو یادونه کوله. موږ باید هلته لږه دمه کړې وای. ورته مې وویل د امید لمن مه پرېږدئ. خدای چې موږ له دغه توپانه راوایستو، دا جزیره به هم راورسېږي. کله چې ښه په قرار شو او سمندر هم غلی شو نو بادبان مې خلاص کړ. بیړۍ یو ځل بیا د منزل په لور په منډه روانه شوه. کله چې مې مخ د شمال په لوري برابر کړ ټولو د اطمینان ساه واخیسته. دا چې موږ ټوله شپه خوب نه و کړی. هر سړی همداسې بې له کوم ویلو ویده شوي وو. نه پوهېږم چې د ځان او ملګرو ویره را سره وه ولې زه له ټولو مخکې راویښ شوم. کتل مې چې لمر په لوېدو دی. سمندر همداسې په خیرت سره و. ښه خبره دا وه چې بیړۍ په سمه لار روانه وه. لمر دومره کړي وو چې کالي او ټوله بیړۍ یې راوچه کړې وه. زما په ګمان په بیړۍ 100 مایله سفر کړی و. ناڅاپه فکر ته شارک ماهیان راغلل. هره ناراستي رانه لاړه. سمندر ته مې وکتل. شارک څه چې یو وړوکی ماهی هم نه و. کتل مې چې جان هم راوچت شوی. ورته مې وویل موږ کیدای شي د شارکانو علاقې ته رسېدلي یو او یا هم ورسېږو، ځکه په سمندر کې کوم ماهی نه تر سترګو کېږي چې دا د شارکانو نښانې دي. جان وویل موږ باید هارپونه تیار کړو. ما ورته وویل سمه ده. تر ماښامه پورې خیر و خیرت و. یو شارک مو هم تر سترګو نه شو. د زوسال خبره را یاده شوه چې شارکان په تیاره کې حمله کوي. موږ هم ورته په تابیا کې وو. په زړه مو منلې وه چې دا راباندې ضرور پیښیږي. هارپونه مو سره تیار کړل او په بیړه یوې او بلې خواته ودرېدو. ما او فرینډز به په وار وار هارپونه اوبو ته غورځاوه. دا چل مو زده کاوه. د شارک انتظار لږ اوږد شو. هر یو اوبو ته سترګې نیولې وې چې په دې کې جان غږ وکړ خبردار دښمن راښکاره شو. د شپې په تیاره کې جان هغه اوږد وجود لیدلی و، خو کله چې موږ ور وکتل بیا غیب شوی و. په سمندري شیانو کې دا شارک ډیر چلباز وي. په ډیر هنر سره خپل ښکار ترلاسه کوي. د بیړۍ ترڅنګ 3 فوټه لرې یو شی په اوبو کې جګ شو او په اوبو کې بیرته ننوت. له ډېرې ویرې مو د هارپون اچول څه چې له خولې مو غږ هم نه خاته. ماترو ناڅاپه چغې کړې شارک داسې وي. جان وویل د حملې موقع مو له لاسه ووته. په 2یم ځل دا موقع له لاسه ورنه کړئ. که حمله مو ونه کړه
دا لعنتي به تر ډیره له موږ سره مزل وکړي. د شارک په لیدلو چې کوم حال زموږ شو د بیان وړ نه دی. جان ټوپک تیار نیولی و. ویل یې که شارک مې لږ لاندې وویش بیا یې له غمه خلاصېدی شو. لاندینۍ برخه یې نرمه ده. د اوسپنې هارپون مې په لاس کې نیولی و، خو شارک بیا سر راوچت نه کړ. زه هم حیران وم چې مرګ په مخ کې راته ولاړ دی او زه ولې لیونی او یا مړ نه شوم. شارک په موږ ټولو داسې ویره خوره کړې وه چې د دویمې حملې لپاره یې ټول د مرګ نه مخکې وژلي وو. ناڅاپه په بیړۍ ډېر په شدت سره وښورېده، داسې چې موږ یې یو له بله سره وویشتو. ماترو له ډاره چغې وهلې. شارک به کله لاندې او کله څنګ ته راښکاره شو. موږ به یې له ځانونه سره تکیه کول. آخر فرینډز د هارپون وار پرې وکړ، خو بیا هم خطا شو. خو دومره وشول چې شارک له موږ نه وډار شو او پوه شو چې له موږ سره هم څه شته. بیا ډېر وخت راښکاره نه شو. جان وویل موږ له یو تجربه کاره شارک سره اوښتي یو. داسې ښکاري چې لا د دوی علاقې ته هم سم نه یو رسېدلي. خدای دې وکړي چې نور ورسره ملګري نه شي. کوم جوش او حواس چې راکې د جان په خبرو هغه هم رانه لاړ. ورته مې وویل څه وایې چې موږ یې لا سیمې ته نه یو داخل شوي او که 2-3 په موږ یرغل وکړي بیا به څه کوو؟ جان وویل زما فکر خو همدا دی. الله دې وکړي چې دا نظر غلط وي او د دوی نه د بچ کېدو لپاره باید د توپان سوال وکړو. په توپان کې هم دوی د تورې نه دي. له همدې خبرې سره بیړۍ بیا په زوره وښورېدله. یو له بله سره ډېر سخت ولګېدلو او خولې مو آهونه وختل. د ماترو سر د بیړۍ له غاړې سره ولګېده او بېهوښه شو. په دې وخت کې مې شارک تر سترګو شو. په ښه قوت او غوسې سره مې په اغزن لرونکي هارپون وویشت. اغزی لرونکی هارپون یې په ملا پورې کلک ونښت او په اوبو کې ډوب شو. هارپون دومره کلک و چې نه ترې جلا کېده. دا چې د رسۍ سر په هارپون او بل سر د بیړۍ پورې تړلی و، همداسې یې بیړۍ یوې خواته کشوله. د فرینډز غږ مې واورېده چې په زوره زوره یې چغې وهلې رسۍ پرې کړه، ګنې بیړۍ چپه کوي. په منډه مې د بېهوښه ماترو له جیب نه چاقو راوکېښه او رسۍ مې ترې وشکوله. ایله بیړۍ په خپل واک کې شوه چې د شارک په مقابل کې مو تر ټولو غوره وسله له لاسه ورکړه. خو شارک مو هم زخمی کړ. د جنوب لخوا هوا را تیزه شوه. موږ هم یو څه مزل وکړ. له هغه ځایه چې شارک مو پکې زخمی کړ لرې ووتو. خو د یو هارپون په ویشتو شارک نه صبرېږي. کیدای شي بیا په موږ پسې راشي او همداسې وشول هم. موږ هلته ډېر وویرېدو کله مې چې په یو ځای 3 شارکان ولیدل. زما په ګمان هغه زخمی شارک هم ورسره و. جان وویل که دویم هارپون مو له لاسه ووت نو کیسه خرابه ده. باید احتیاط وکړو. په دې وخت کې جان خپل ټوپک یو شارک ته سم کړ او د سر له اوچتولو سره یې خاص په سر وویش. همداسې بیرته په اوبو ننوت. د بیړۍ خواته نږدې بل سر راپورته کړ. فرینډز له وار سره په هارپون وویش. کله چې شارک زخمی شو د بیړۍ په څنګ کې راتاو شو. د سترګو په رپ کې بیړۍ د څرخ په شان وګډېده. فرینډز چې غاړې ته و لاندې وغورځېده. نه پوهېږم خو تر مرګه به مې هغه صحنه له یاده ونه وځي. زه هلته په خپل واک کې شوم چې کله بیړۍ له خپله ځایه 1 میل لرې تللې وه. غږ مې کړ فرینډز. هیڅ هم نه و. جان مې لیده چې د سمندر اوبو ته یې په حیرت کتل. د فرینډز اچول شوی هارپون په بیړۍ پسې راکشېده. ژر ژر مې رسۍ راټوله کړه. هارپون مې راوچت کړ. شارکانو د فرینډز قرباني منلې وه او اوس یې تعقیب نه کاوه. مخکې حادثې موږ ټول مایوسه او په غم واړولو. د فرینډز څېره مې په وار وار سترګو ته درېده چې لږ مخکې له موږ سره د ژوند لپاره یې هلې ځلې کولې. خو اوس د ابدي سفر په لور تللی و. ماترو ته مې کتل چې لا بېهوښه پروت و. جان لکه مجسمه ولاړ و او له سترګو یې اوښکې بهېدې. ماترو ته ورغی. په زړه یې ورته لاس کېښود او ما ته یې سر وښوراوه. د دې مطلب دا و چې لا ژوندی دی. په مشکله مو په خوله کې اوبه ور وڅڅولې. په کرار یې سترګې لوڅې کړې. اولنۍ پوښتنه یې دا وه
زه چیرته یم او شارکان ولاړل؟ ورته مې وویل هو ولاړل. بیا یې سترګې یو او بله خواته واړولې. فرینډز یې کاته. کله چې را کېناسته او هغه یې پیدا نه کړ په زوره زوره یې وژړل او ما ته راغاړې ووت. په ژړا کې یې وویل هغه څه شو پیپلنه، هغه څه شو؟ سمندر ته خو به اوبو نه وي غورځولی؟ ورته مې وویل هو، هغه زموږ لپاره قرباني ورکړه او موږ یې د شارکانو له شره څخه خلاص کړو. ټوله شپه مو مزل وکړ. کله به مو بادبان خلاص کړ، کله به مو وتاړه. دومره سره مایوسه شوي وو چې له یو بل سره مو خبرې هم نه کولې. کله چې لمر خپله څېره ښکاره کړه د خوښۍ پر ځای مو څېرې مړې پرتې وې، ځکه چې موږ ټوله شپه د شمال په ځای غرب ته مزل کړی و. ما ترې وویل زه خو ډېر تږی یم. ناڅاپه یې د سمندر له اوبو څخه لوښی را ډک کړ. کله یې چې خولې ته کړې بیرته یې لکه ترخه خواړه وغورځولې. ویلې پیپلنه دا خو لکه زهر داسې لګېږي، که زه اوبه ونه څښم نو له تندې مرمه. ورته مې وویل ته وګوره د ډرام په بیخ کې به یو څه اوبه وي. ورغی او په خوښۍ ویل هو لږې اوبه پکې شته دي. لمر هم د اور په شان لګېده. په بیړۍ کې چې کومه کوټه له رخ څخه جوړه وه هغه هم د شارکانو په جنگ کې ځای ځای شکېدلې وه او ځای دومره تنګ و چې 3 کسان په سخت تپ کې ځایېدل. یو غم خو نه و. کله به چې د سمندر څپې له بیړۍ سره لګېدې نو اوبه به موږ ته رالوتې. کله به چې هغه اوبه وچې شوې نو په بدن پورې به مو سپینه مالګه ونښتله. په بدن به یې خارښ راولګاو. چې په سمندر کې به مو کالي ووینځل نو لږ وروسته به بیا هماغه حالت و. په بیړۍ کې داسې څه نه و چې موږ له دې ستونزو څخه وساتي. ماترو خوراکي له دې ستونزې بیا بېهوښه شو. جان داسې و لکه افیمې چې خوړلي وي. سر به ترې کله یو او کله بل طرف ته ته. له سهار تر دې وخته مو خولې ته هیڅ هم نه و اچولی. په خپله زما حالت هم له دوی ښه نه و. په بدن مې خارښت او په خوله مې تنده بیله وه. د بیړۍ دیوال ته مې ډډه ووهله. له ډېر تکلیفه نه پوهېدم چې خوب و که بېهوښۍ. کله به مې خوب لیده چې خپل پخواني کور ته تللی یم او ټول راته خوشحاله وي. کله به مې ځان په یو هوټل کې لیده چې خوندورو خوړو ته ناست یم. کله به مې ځان په مابس کې لیده. یو ځل مې ځان په سمندر کې هم ولید. ناڅاپه مې سترګې سره خلاصې شوې. ټوله ورځ مو په همدې عالم کې تېره کړې وه. دومره مو خیال نه و چې په بیړۍ کې خو ژوندی شمشتی هم شته، خو هغه چا وژلی وی. په خپله خو مې خنجر لا اوچتولی هم نه شوی. جان خو لا د مخه بېهوښه و. سمدلاسه د لویدیځ له لورې تورې وریځې را پیدا شوې. له خوښۍ نه مې زړه په ټوپونو شو. هغه باران و چې 2 ورځې مخکې زموږ لپاره زحمت جوړ شوی و. اوس ایله راته رحمت ښکاره شو. په هغه ورځ راته معلومه شوه چې انسان څومره اړ دی. لږ وروسته په شړک باران شروع شو. خوله مې ورته خلاصه نیولې وه. کله چې مې خلق لږ لوند شو نو راوچت شوم. جان او ماترو مې هم راوچت کړل او په چټکۍ سره مو چې کوم لوښي پیدا کاوه د باران اوبو ته مو کېښودل. 1.5 ساعت وروسته باران ودرېد او موږ هم یو څه اوبه زیرمه کړې وې. د بیړۍ اندازه مې واخیسته. له ښه قسمته بیړۍ په سمه لار روانه وه او رفتار یې هم تیز و. جان راته وویل پیپلنه راځئ چې کوم بېکاره سامان وي هغه هم سمندر ته واچو چې بیړۍ لا ښه پسې تیزه شي. ورته مې وویل څنګه چې دې زړه وي. یو څه لرګي او نور فالتو سامان مو سمندر ته واچول. په یو کونج کې شمشتۍ غلې ناسته وه. د ماترو په زړه کې را تیر شو او ورته کېناست. لږ وروسته یې د شمشتۍ غوښې سره بیلې کړې. خول او نور هډوکي یې سمندر ته واچول. لږه غوښه یې اوچته کړه او د سپي په شان یې بوی کړه. بیا یې وڅکله. د اختو سره یې وویل دا خو ډېر بد خوند کوي. جان په خندا ورته وویل دا د بچیانو خوراک نه دی. د شپې په آخري برخه کې مې د شمال لویدیځ خواته یوه نرۍ سپینه رڼا لیدله چې بیخي کمه ښکارېده. مخکې مې ګمان کاوه چې هسې زما وهم دی، خو تر ډېره وخته پورې مې ورته نظر و چې کوم وهم نه دی. کله چې د سهار علامې راښکاره کېدې جان مې وښوراوه او هغه ناڅاپه راوچت شو. ویل بیا لکه چې کوم آفت را نازل شوی. ورته مې وویل
چې کېدای شي آفت وي او یا هم کېدای شي راحت. تر ډیره وخته پورې ورته ګورم چې دا څه شی دی. زما خو هیڅ ګمان نه کیږي